په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم. په دې ویډیو کې به دوستانو تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ وای فای هیک کړئ. نو راځئ دوستانو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو تاسو که چیرې زما سره مرسته وکړله نو زه به هم ستاسو سره مرسته وکړم. هر چا که زما چینل ته 10 سبسکرایبر راوستل نو د هغه سره به زه د پبجي د هیک مرسته کوم، او یا هم که هر څه یې غوښتل نو هغه هیک به زه وښیم. دوستانو نو تاسو کوشش وکړئ چې زما ویډیوګانې شیر، لایک او کمنټ کړئ. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته وای فای هیک درښیم، وای فای به څنګه هیک کوئ. راځئ دوستانو ویډیو له سره شروع کوو او تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. په لومړي سر کې به تاسو دوستانو په پلی سټور کې ولیکئ وای فای هیکر او دغه د لومړني سره اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه ډاونلوډ کړئ دوستانو تاسو کولی شئ بیا دغه وای فای هیک کړئ. نو داسې لاندې دا ټول اپلیکیشنان کار ورکوي، خو دا د موبایل روټ ته ضرورت لري. د لومړي سر اپلیکیشن او یو بل اپلیکیشن دی چې زه به په بل ویډیو کې تاسو ته وښیم، یا هم ما ته په واتساپ کې میسیج وکړئ چې هغه اف زه تاسو ته وښیم. هغه ډېر 100% کار کوي، نو هغه به هم زه تاسو ته در وښیم. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او چینل سبسکرایب کړئ. راځئ دوستانو دغه اپلیکیشن راوړو او دا راډاونلوډوو. کله چې راډاونلوډ کړئ راسئ راوړئ یې. کله چې مو داسې راوړئ دا صفحه به تاسو په مخ باندې ښکاره شي. هېڅ چا مو فریب نشته دوستانو، تاسو به د فیسبوک د لارې یا د ګوګل د لارې ساین اپ وکړئ. دلته اوس خو تاسو په ساین اپ پیسې خلاصېږي. ساین اپ چې مو کله وکړئ دوستانو دلته به تاسو ته داسې صفحه ښکاره شي، ګوړی به انتظار وکړئ. کله چې مو انتظار وکړئ نو داسې صفحه به تاسو ته ښکاره شي. نو هیله کوم چې په پلی سټور کې مو کله ډاونلوډ کړئ بیا دلته په هغه پلی سټور کې دغه په اوپن بټن باندې کلیک مه کوئ او کوشش وکړئ چې بټن د باندې کلیک وکړئ. راځئ دوستانو دغه دی یو وای فای دی زما بغل ته ناست دی، د یو شخص سره وای فای دغه دی، دغه علامه یې راوړې ده. که چیرې ډېر وای فایانې نو تاسو ته یې راوړي. دغه کنکټ باندې به کلیک وکړئ. کنکټ باندې چې مو کله کلیک وکړئ نو دا به علامه به ګرځي هغه خپله هیکر دی زما انډیوال ملګری، نو پاسورډ یې ډېر سخت دی، دا شاید چې پیدا نه کړي. نو ستاسو که چیرې کوم وای فایان یا ستاسو په شاوخوا کې چې کوم وای فای هغه فقط کنکټ بټن ور کلیک کړئ او یا زه بل اپ در کوم چې هغه یې پاسورډ ته راپورته کړي، تاسو پاسورډ ورکوئ. نو دا یې فقط اسان طریقه د کنکټ کلیک کړئ نو دا به تاسو سره کنکټ کړي. او که کنکټ نه شو خوا مه بدوئ، شاید چې ستاسو انټرنیټ کنکشن ضعیف وي، لکه اوس زما کنکشن ضعیف دی، کنکشن فیلډ. نو د کنکشن زما د ډېر ضعیف دی، نیټ ضعیف دی. که چیرې ستاسو انټرنیټ دروند یا زورور نو تاسو به ډېر ژر ورسره کنکټ شئ. زه بیا بل اپلیکیشن هم درښیم. نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې ووایئ څوک چې کمنټ وکړي نو زه به دغه اپلیکیشن ور وښیم او بیا یې تاسو وکاروئ چې څنګه دی. نو دوستانو دغه بیا زه وهم چې څنګه د انټرنیټ به تیز سوی دی او که یا دا ما بیا ووالئ او دوستانو بیا هم نسو کنکټ. ښه دوستانو تاسو هم کولی شئ دغه اپ ډاونلوډ کړئ یا یو بل اپ دی چې هغه فقط پاسورډ ته پلاستر کوي. هغه د پاسورډ یې پلاستر کړی دی، هر څه یې پلاستر کړي دي. نو تاسو فقط کنکټ باندې به کلیک وکړئ او دغه سره به کنکټ شئ دوستانو. نو دوستانو دغه د اعلانات به وګورئ او تاسو ته به دغه ستاسو د نږدې سیمې انټرنیټ تر وښي او تاسو وګورئ ګوړی بعد دا صفحه په څه صفحې بدلیږي. ښه دوستانو صفحه به داسې صفحې د اعلان دی ومې کتئ. اعلان زه اړوم دوستانو 22 ثانیې تاسو وګورئ. تاسو ته په 100% وای فای هیک کړي. دوی فقط غواړي چې تاسو اعلان وګورئ نو دوی به تاسو ته وای فای په 100% سره هیک کړي. ښه دوستانو زه راځم میپ ته. په میپ کې داسې نږدې وای فایان هم درښیي چیرې نږدې وای فای دی. راځو بېرته خپل صفحې ته راځو. کله چې صفحې ته راغلاست زما نیټ دومره ضعیف دی چې هلته د اوکلاین علامه راوړې ده. تاسو وګورئ دوستانو هیڅ دروغ نه دی، هیڅ شم نه دی دوستانو. نو تاسو وګورئ دومره ډېر وای فایان چې زما نیټ چې فقط لږ تیز سو نو دغه دی وای فای نه راپورته کړی. یو ما څخه 15 متره لرې دی، یو زما څخه تقریبا 40 متره لرې دی. نو تاسو کوشش وکړئ هغه وای فای چې دی تقریبا 20 منټه در سره لرې دی یا بل 200 لرې دی دوستانو. بیا مې وکتئ بیا امتحان وم دوستانو چې څه کېږي. دوستانو دا نیټ مې ډېر ضعیف دی، ډېر خطر سره مخ دی دوستانو ګورو او دوستانو بیا نو کنکټ. ښه دوستانو زموږ سیم په ډېره دغه سیمه ده هلمند ولایت دی. نو هلمند ولایت کې به نیټ داسې شاید ضعیف وي
داسې وګورئ 22 23 23 منټه لاره ده نو دغه لارې ته چې نږدې سو دلته وای فای سم کار کوي دغه وای فایان تاسو درښیي چې دومره څه لرې دی وای فای دغه ویني یو وای فای پاسورډ لري نو وای فایان خلاص شي نو ښه دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقه سره وای فای هیک کړئ او تر باغو یې واړوئ دوستانو نو دوستانو تر بلې ویډیو پورې مو په ستر او بخونکي الله تعالی سپارم ښه ورځ ولرئ او دوستانو هغه چاته مننه کوم چې دا ویډیو یې تر پایه راسره وکتل